په کاناډا کې د افغانانو یو مشهور رستورانت په وړیا توګه ډاکټرانو ته خواړه ویشي. د کاناډا په ټورنټو ښار کې د نان او کباب په نوم د افغانانو مشهور رستورانت هره ورځ له 50 تر 100 خوراکونو افغاني ډوډۍ په وړیا ډول ډاکټرانو او د روغتونونو کارکوونکو ته ویشي. دغه رستورانت مشر تمیم صدیقي وایي دا کار د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د ډاکټرانو او روغتیا پالانو خدمتونو ته د قدردانۍ په پار ترسره کوي. ښاغلی صدیقي وایي له تیرو 10 کالونو راهیسې په دغه برخه کې فعالیت کوي او هر کال د روژې میاشتې په رارسېدو سره په جوماتونو کې په وړیا توګه ډوډۍ ویشي. د نوموړي په وینا اوس چې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله جوماتونه تړل شوي، دوی د روغتیایي کارکوونکو خدمتونو ته د قدردانۍ په پار دغه ډوډۍ په روغتونونو کې ویشي. تمیم صدیقي په افغانستان دننه هم له رستورانتونو غواړي چې په دا شان شرایطو کې چې روغتیایي کارکوونکي او ډاکټران له کرونا وایروس سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي، کولی شي د دوی خدمت ته راودانګي. په افغانستان کې د کرونا وایروس له امله تر دې دمه 4 ډاکټران مړه شوي او ګڼ شمېر پرې اخته دي. د افغانستان په هرات ولایت کې تېره ورځ د کرونا وایروس سره د مبارزې او د ډاکټرانو او روغتیا پالانو خدمتونو ته د قدردانۍ په پار د دوی عکسونه د ښار پر دیوالونو وځړول شول. لا ډېر نور معلومات د خبریال پر بېلابېلو پتو وڅارئ.